پچا بهتان لګول. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې کم سړی چې په یو مسلمان پورې داسې خبره جوړ کړي چې په هغه کې نه وي، یعنی بهتان ور باندې ولګوي، نو الله تعالی به دته د قیامت په ورځ د اوسېدو دپاره هغه ځای ورکوي چې په کم ځای کې د دوزخیانو ویني او زوی جمع کیږي، په هغه ځای کې به دغه بهتان لګولو والا اوسیږي تر دې چې د خپلې وینا نه واپس شي او توبه وکړي. یعنی که چېرې په ژوند باندې د سړي توبه وویستله او د بهتان لګولو نه توبه وکړله او هغه خپل مسلمان ورور نه معافي وغوښتله چې په چا باندې د بهتان لګولو، نو الله رب العزت به دته ګناهونه معاف کړي او د قیامت په ورځ چې ورته کوم عذاب ټاکلی شوی دی هغه عذاب به ترې نه لرې کړي. دغه شانتې چغلي کول، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې چغلخور به جنت ته نه ځي، یعنی دی به هم جهنم ته ځي. غیبت کول، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې کم سړی په دنیا کې د خپل مسلمان ورور غوښه خوري او یعنی غیبت یې کوي، نو الله رب العزت به د قیامت په ورځ دته مردارې غوښې وړاندې کړي. عزتمندو بل حدیث کې راغلی دی، نبی علیه الصلاة والسلام فرمایلی دي الغیبة اشد من الزنا، غیبت د زنا نه هم لویه او سخته ګناه ده. نو عزتمندو څومره چې لویه ګناه وي هغومره به سخت عذابونه هم وي. نو موږ ته پکار ده چې د دغه ګناهونو نه خپل هم ځان وساتو او بل مسلمان ورور ته هم د ګناه نه د بچ کېدو دپاره تلقین وکړو. نو الله رب العزت به موږ خپل فضل او کرم سره دغه ټول د هر قسم ګناهونو محفوظ وساتي.